الله رب العزت د غوږو د انسان د سترګو د زړه په هکله په خپل کلام کې فرمایي چې دا ما تا ته امانت درکړي دي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. الله وایي د ده په باره کې به درنه تپوس او پوښتنه کېږي. څنګه پوښتنه؟ دا ډېره د سوچ او د فکر خبره ده. الله ذکر کړي غوږ دی، سترګې ذکر کړي ده او زړه ذکر کړي دي. كلها امانه وستسأل عنها يوم القيامه. دا خو دې امانت درنه تپوس به کېږي په ورځ د آخرت او د محشر او د قیامت. چا به دې کې سوچ کړی دی؟ موږ خپل غوږونه څنګه استعمالوو؟ نن د خیر خبره اورېدلو وخت له موږ سره نه وي، لیکن فالآیه دعوة للتأمل. دغه آیات موږ دې ته رابولي راکاږمې چې ته سوچ وکړه، ته فکر وکړه. دا ستا خپل نه دي، د بل دي. حق یې در باندې سته، څه حق در باندې لري؟ لا تسمع الا ما يرضي الله. مه اوره هغه څه چې په هغه کې د الله رضا نه وي. قرآن نه سې په اورېدلی، پند او نصیحت دا د اورېدلو نه دي. یو د حق خبره د اورېدلو نه ده. امر بالمعروف و نهی عن المنکر خبره د اورېدلو نه ده. ما اوره مګر هغه څه چې په هغه الله راضي کېږي. نن چې سهار و ماښام سروزونه، درواغ، غیبت، شیطانت او دغه رنګه د خلکو بهتان، د خلکو بېعزتۍ چې د دې هغه لوی اسباب موږ هم دغه ګرځولي دي. کوم سوال به موږ ورکړو الله رب العزت؟ څه جواب یې سته؟ دې غوږو کې به بیا سترپ تویېږي، ویلې کړل سوي سترپ. دې ته موږ ځان نیولی شو. د خدای بندګانو، د الله بندګانو، د الله بندګانو لږ سوچ کول پکار دي. خپل دي یا نو خپوس چې امانت دي. ته دې شی لیدلی چې هغه د بل یو غل تعالی باره کې پوښتنه نه درڅه سوې، درس پوښتنه یې ونه څه دي په وکړ. په دې ځای کې موږ خطا یو، شیطان موږ دوکه کوي چې دا ستا خپل دي. چیرته و خپل؟ ته په خپله د خپل ځان مالک نه یې. له دې وجې ځان وژنل او ځان را ځړول ناروا او حرام دي. او تر ورځ د آخرت به انسان په هغه عذاب کې مبتلا په کوم عذاب چې تا دا خپل ځان ختم کړی دی. دا ستا نه دی، دا ستا ملک نه دی. همدارنګه لا تنظر الا الى ما هو نافع. مګوره مګر هغه څه ته چې هغه تا ته نفع او ګټه رسوي. ستا نظر دی عبرت وي ستا لپاره. ته وګوره هغه بندګان ته چې هغه ناجوړه دي او ته جوړ الله پیدا کړی. ته وګوره هغه انسانان ته چې هغه مانده دي، ته پوره الله پیدا کړی. ته وګوره هغه انسانان ته چې هغه په مصیبتو په پریشانۍ کې مبتلا دي، ته الله رب العزت روغ جوړ پیدا. ته د الله د قدرت او نشانو ته وګوره. دا غر، دغه درخت، میوې، خواږه، ترخه، شپه او ورځ یو په بل سره خپل مور و پلار، قریبان، انسانان، حیوانان، مرغان او هر څه ته کښته لوړ پورته هر مخ شاته وګوره. لا تفکر بقلبك الا بما يقود لك للخير. په هغه څه کې سوچ فکر په زړه کې ځای مور کو چې هغه ستا لپاره د خیر ته د دعوت سبب دی نه، خیر ته د راکښلو سبب دی نه. زړه د شیطان کور او مسکر زه او ټکانه او د ناستې ځای پایتخت مه ګرځو چې دی پکې ولاړېږي او کښېني. ای د خدای بندګانو، زموږ د غوږونه سروزونه څاڅي، په دې نه مړېږي. سهار د مازدیګره پورې دا غزل اړوه، دا را اړوه، پوښتنه به نه درڅه کېږي. په قرآن زموږ ایمان دی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک عنه مسؤول. الله وایي د دې په باره کې درنه تپوس او پوښتنه کېږي. پوښتنه به درنه کېږي چې څنګه دې استعمال کړل، څه دې په اورېدل. برعکس چې بلې خوا ته راسو، خپل فرضي لمونځ موږ نه زده. سترګې څنګه موږ کړوو، څنګه استعمالوو. سترګې د دې لپاره دي موږ به د دې نعمتو شکر الله ته ورکړو. که موږ ټول عمر سر په سجده الله ته کښېږدو، موږ ورکولی شو د دې نعمتو شکر الله ته. څه کول پکار دی؟ بس همدغه یو درې څلور خبرې دي د سوچ او د فکر او د عقل خاوندر.